ښکارېدلې کلي پورې تللی وو علي به یې سر کړی وي د دې کلي نه بیا موږ راته د څه دپاره چې د بیا د کلي چکرې شروع کړې خان وایي په کلي کې د هغه د خپل تره کور دی په کوم کلي کې چې د بنده د پلار کور ران شي هلته د تره په کور څه ملا تړي او بیا هغه ناموسی ترې ما ته معلوم دی څوک شیر خان یادوي او نامه یې د شیر ده سکه یې هم د شیر ده د پښتو او د ناموس درد یې هم کور دی خو کله کله ته داسې بې پښتو کار وشي چې د مخ ته یې کتل هم بنده ته ګران شي السلام علیکم قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ مردان ټلویزیون او د مردان ټلویزیون یو ډېر ښه پروګرام مشالونه او زه یم تاسو کوربه عرفان الله ډېره زیاته بخاري سره چې زموږ دا پروګرام ډېر ورځې پس تاسو ته موږ نشر کوو بس مصروفیاتو په وجه باندې دا پروګرام موږ لیټ شوی او بخښنه به دا هم راته کوئ زما بیخي اول ځل دی او چېرته مې پروګرامونه نه دي کړي او تاسو به زما سپورټ کوئ تاسو به ما ته سپورټ راکوئ او که څه غلطۍ رانه کېږي نو په ایډوانس کې د هغې نه تاسو نه بخښنه غواړم او نن موږ راغلي یو د یو داسې مشال له چې تعارف محتاج نه دی او ډېر ستړی کړی ډېر زیات کار یې کړی دی او یقینا هغه خلک چې موږ په خپله باندې هم کتل نو خواهش به مو لرو چې یا الله او دې خلکو سره موږ څنګه میلاویږو ډېره ستړی مو ورپسې وکړله او دغه ستړی دی هم ډېره زیاته په دې فني سفر کې کړې ده او په دې په پیدا کېدو کې زه د خپل مشر د خپل استاد ګران محترم نورالبشر نوید صاحب ډېره زیاته مننه ادا کوم چې هغې ډېره زیاته په اسانه ماته دا مشال په لاس کې راکړو ډېره په اسانه ورسره میلو شو کړی ډېر زیات ورپسې یم خو هغې ته ډېره په اسانه باندې دې میلو کړو نو تاسو وخت نه اخلم راځو خپل مېلمه طرف ته او تاسو راغلي معرفي کوو زه خبره کوم د پل رحمان صاحب چې ډېر زیاته کار یې کړی ډېر زیاته ستړی یې کړی او ډېرې ښې ښې ډرامې کړي دي او همیشه ژوندي کردارونه یې کړي دي چې زما په خیال چې په راتلونکي 100 کال کې به داسې یو اکټر ډېر به راشي او را روان هم دي خو چې کم تېر شوي دي او دې کم کار کړی دی نو زما په خیال باندې ډېره ناممکن ده نو راځئ تاسو خپل مېلمه سره میلاو رحمان صاحب تاسو په مشالونو پروګرام کې هر کله وایم ستړي مشي ډېره مننه عرفان شکریه ده کوم تاسو چې تاسو راغلئ مننه جي او وخت هم راته راکړو شکریه وکړي چې تاسو ادا کوئ چې په دومره لنډ تنګ وخت کې او بیا فنکار سړی الریډي دومره مصروفیاتو کې وي چې فیس را ټایم نه وي نو موږ سره الفاظ نشته موږ تاسو په شکریه کې ادا کوو تاسو موږ ته ټایم راکړي هېڅ خبره نه ده داسې دا خو زه خو بلکې دا ګڼم چې یو خو زموږ د ډرامې هغه اړخ دی که نه او بل دا داسې مرکې وغیره چې وي نو په دې کې زموږ د خپل هغه ذات کم اړخونه چې دي عام پکې راښکاره شي بالکل جی همداسې راځي پدرحمان صاحب تاسو تعارف سره محتاج خو نه خو بیا هم ځینې کسان داسې وي چې تاسو په نورو نومونو باندې پیژني مختلفو
چې تاسو کوم کارونه کړي په ډرامو کې د هغه نومونه باندې پیژنئ. نو خپل تعارف مختصر خپلو کتونکو کله په رحمان صاحب په کوم ځای کې پیدا شو، په کوم کال کې پیدا شو، تعلیم یې کوم ځای کې وکړو، د ماشومتوب زلمیتوب ژوند په کوم ځای کې تېر کړو؟ داسې دی عرفان چې زما پیدایش خو همدې پېښور دی او تعلیم هم زما ابتدایي چې کوم دی د پېښور دی. بیا څه موده مونږ چې دی سوات تاڼه کې هم څه وخت تېر کړی دی. هلته زما د پلار پوسټینګ شوی و. نو بیا مونږ سوات تاڼې ته لاړو او لسم ما هلته نه کړی دی. نهم او لسم کې ما هلته سبق ویلی دی. هغه نه پس بیا پېښور ته رالو، کامرس کالج کې ما ایډمیشن واغوستو. هلته نه ما ګریجویشن وکړو. ګریجویشن نه بعد څه موده زه بهر تللی وم. څه ټایم مې په لیبیا کې سروس کړی دی. مسافري مې کړې ده. مسافري مې کړې ده. هغه هم خیر داسې مسافري نه وه، هغه زما مور پلار چې دي هغوی هم په لیبیا کې وو. ماشاءالله. نو ما چې ګریجویشن وکړو نو پلار مې دلته مور مې دواړه هغوی راغلي وو په چوټۍ باندې. نو ما ته ویې زه چې خوښه دې نه ده چې بوتې ځو ځان سره. نو بس زه هغوی سره لاړم. بهرحال بیا هلته ما 3-4 کاله تېر کړو، سروس مې پکې وکړو. هلته نه بیا زه واپس پېښور ته رالم او پېښور کې ما یونیورسټي اف انجینیرینګ اینډ ټیکنالوجي جوین کړه. هلته زما سروس و او هلته نه اوس زما ریټایرمنټ شوی دی ایز ا لایزان آفیسر. نو دغه مختصر غونډه کې دغه تعارف دی. نو تاسو بهر هم لړۍ تعلیم وکړئ، ښه وکړو. نو انجینیرینګ او بیا فنکار دې طرف ته راتلل، ډرامې طرف ته راتلل، دا ډېر مختلف اړخونه نه دي؟ او یقینا مختلف خو دي. اصل کې که وګورئ که نه انجینیرینګ هم یو ټیکنیکل سایډ دی او دا فن او آرټ چې کوم دی که نه دا هم یو ټیکنیکل اړخ دی. خو دې ته موږ هغه فنون لطیفه وایو او انجینیرینګ سایډ چې دی نو هغه لږ غونته کې یعنی ټیکنیکل لحاظ سره لږ بیا مختلف دی هغه. نو زما دا ایکټینګ طرف ته شوق و د بچپن نه. او ما وی چې یاره زه د اکټر جوړ شم. متاثره شوی اچانک داسې و چې بس الکوانه کې به فلمونه وغیره مونږ کتل، دا پښتو فلمونه بدر منیر وغیره. نو یو ځل یې بدر منیر پېښور ته راغلی نو ډېر خلک ترې راتاو شوي چونکې د هغوی پهچان و که نه. نو زما هم په زړه کې دا یو شوق و چې یاره زما هم یو شناخت وشي د اکټر په طور باندې. زه به د پی ټي وي پېښور ته تلم راتلم. نو ډېر وخت لاړم رالم خو څه داسې چانس راته نه میلاوېدو. دا کوم کال تاسو به پی ټي ته تللی راتللی؟ دا کال و جي دا 85-86. او خو بهرحال ما ته اولنی کم موقع چې د کار میلاو شوه دا و 1991. مسعود شاه صاحب یو سیریل کولو سفر، ډاکټر اعظم صاحب خدای دې وبخښي هغوی دا سیریل لیکلی و. نو مسعود شاه صاحب ما ته ووایي چې دا دې کې یو کرکټر دی دا دله زه در کوم او دا زه وایم چې که دا کرکټر چېرې تا وکړو نو ته به ټي وي کې انې او که او دې نه کړو نو بالکل به آوټ یې. نو کیدای شي زما د کتونکو د هغه کرکټر یاد مې سیفوري په نوم باندې و. بس پہچان چې زیات تر تاسو په سیفوري باندې دی؟ بالکل زما پہچان چې دی اوس هم ما ډېر خلک ایون تاسو دا یقین ومنئ چې زما ډېر کلوز خلک چې کوم دي هغوی ما ته سیفوري وایي. کردار چې داسې ژوندی کردار و او نم چې پخوانو د کلو کم ماحول و کم خاني و پکې پښتو و پکې نو بالکل داسې ژوندی کردار شوی دی چې داسې بیا بل څوک جوړ نه کړي. نو بس دا اصل کې ګورئ که تاسو زموږ ګیر چاپېره وګورئ که نه نو مخکې چې به کومې ډرامې کېدې نو تاسو ته به هغه ډرامو کې مختلف کردارونو کې به څوک نه څوک داسې یو کردار میلاوېدو چې تاسو وایئ چې یار دا زما ماما غونته کې، دا زما تره غونته کې، یا دا فلانی چې دی داسې یو خان دی زموږ په دې کلي کې. بالکل دا
داسې دغه هر چا ته خپل ځان هر چاته به پکې خپل یو کردار او یو دغه پکې ښکارېدو. نو په دې وجه باندې هغه د پښتو یو ډېره ښه مضبوطه عکاسي پکې ده په هغه ډرامو کې، او هر چاته به د خپل یو کور د خپل کلي یو کردار په هغه کې ښکارېدو. یو بل چې په هغه ډرامو کې به د کلي او د ښار واضحه پته لګېدله. او بالکل دا ډېر. او نن سبا کلي او ښار دا یو شو. او نو مخکې دا و چې لکه کم رایټرز چې کم وکنه جی هغوی یا خو د کلي هغه ماحول نه ډېر خبرو، د کلو نه راغلي وو، او یا د هغوی دومره سټډي وو په کلي باندې او په دې کلچر باندې خپل دغه چې کم دی که نه جی چې هغوی به هغه کردار له هماغه ژبه ورکوله چې کومه ورته پکار وه. نو دا کمال و په هغه کې. او بل چې په هغې کې یو بل دا هم یو ډېره خوب عجیبه خبره به دا وه چې د کلي ماحول به کې هم خو په کلي کې به داسې یو سړی راوچت کو. تاسو په دغه ډرامه کې هم سپا ډرامه خبره کومه، په هغې کې داسې کردارونه اوچت کړي چې ډېر غوره تعلیم بیا پکې ورته چې د دومره تعلیم کړی دی. او ولن کې زموږ چې بخښنه غواړم چې څوک پرې خفه نه شي، او پخوا به زموږ خاص کر د میرو کې دې خلکو تعلیم توجه نه ورکول، بس زمینداره به یې کول او دغه ژوند ته ولاندې وتل. او په ډرامو کې به هغه عکاسي ورکوله. بالکل بالکل داسې ده. او به لکه هغه ټایم کې هم زموږ په دې آرټسټانو کې ډېر ښه پوسټرونه باندې خلک وو چې کوم به راتلل په دې ډرامو کې. خو دا د چې هغوی هغه کلچر نه به خبرو، بل ټول اصل کې دی کې بنیادي خبره د رایټر وي که نه، جی چې رایټر یو کردار چې لیکي جی نو د هغه عکاسي هغه څنګه کوي. رایټر چې دی کردار له ژبه ورکوي، اکټر چې دی په هغې باندې بیا هغه پرفارم کوي که نه. جی نو تر څو چې رایټر کردار له ښه ژبه ور نه کړي نو اکټر هغه چرې هم ښه نشي پرفارم کولی. بالکل. نو دا داسې یو ټیم ورک دی چې په دې کې د هر سړي خپل یو کردار دی. یعنی دا بینیفټ چې دی تاسو صرف اکټر له نشئ ورکولی چېرې دا د کردار ډېر ښه وکړو، نه په دې کې اول چې دی رایټر دی، بیا ورپسې ډایرکټر دی، ورپسې بیا چې دی اکټر دی، بیا دغه شانتې د هغه میک اپ، د هغه ګیټ اپ، د هغه جامه، د هغه لوکیشن، دا ټول څیزونه چې یو ځای شي که نه نو البته یو ښه اکټر جوړېږي. سترګې جي هغه ټایم به چې کوم دی اکټران هم ډېر زیات ښه وو، کتونکي هم ډېر زیات وو، او اکټران هم ډېر زیات وو. څه وجه نن سبا چې کوم نه کتونکي شته دی، نه هغه شان رایټران شته دی، نه هغه شان اکټران راووته. لکه بل ستاسو غونته کې فضل رحمان صاحب راونه وته، طارق جمال راونه وته، اسماعیل شاهد راونه وته. څه وجه کیدی شي؟ آیا کتونکي کم دي یا رایټران نشته دی؟ څه وجه کیدی شي دا؟ یاره زما خو خپل خیال دا دی چې وخت سره سره په هر یو شي کې تبدیلي راځي. چې پکا خدا و چې اوس خو ډېر جدید دور راغی، پکا چې ښه خلک راغلي وي، نه کمزوري شو. ستاسو خبره ټیک ده، هغه اصل کې خبره دا ده که نه، ما دا خبره زه ځکه کوم چې وخت سره تبدیلي راځي. لکه یو خو په دې کې د سوشل میډیا یو ډېر لوی رول دی. جی که تاسو اورال وګورئ که نه نو نه صرف د پی ټي وي بلکې د دې نور دا پرایویټ چینل چې کم دي که نه د دې ویورشپ هم کم شوی دی. جی بالکل. د هغې وجه دا ده چې هر چا سره په جیب کې موبایل دی او نیټ سره کنیکټډ دی. نو چې یو شی ستاسو په جیب کې موجود وي نو تاسو ته هغه کې د وخت پابندۍ څه دغه پکې نشته، هغې دپاره څه خاص ټایم کې ناسته نشته، څه خاص ځای نه دی په کار. په لار هم تاسو ګورئ، په روان هم ګورئ، په ملګرو کې ناست یې نو تاسو د خپل طبع خپل خوښې پروګرام پکې وګورئ که نه. مخکې دا و چې دا پرایویټ چینل چې نو راغلی یو پی ټي وي وه، نو د پی ټي وي ویورشپ ټول مطلب دا دی که هغه کې به ښه پروګرام و، که هغه به مرکه وه، که هغه به ډرامه وه، که هغه به خبرونه وو، هر څه چې به وو خلک به ورته ناست وو، ولې چې بل څه آپشن نه و، څه چوایس نه و موږ سره. بالکل. په کلي کې به یو ټي وي غونډ ورته راوړو، یو ټي وي به غونډ به ورته ناست وو، په حجره کې به یو ټي وي پروت و. نو یو خو دا وجه هم ده چې سوشل میډیا چې دی زموږ د دې چینلو ویورشپ چې دی دا ډېر زیات کم کو، بلکې ډېر حده پورې ختم کړی دی. دومره ده چې چېرته ډېر ښه یو سیریل وي، ډېر آوټسټینډنګ، او هغه یو نوم جوړ کړي نو بیا ورته تاسو لږ دا ویلی شئ چې د دې ویورشپ شته. لکه د ارطغرل چې شروع شوی و که نه،
نو هغه یو ډېر یو بین الاقوامي سیریل و ډېر د هغې لوی کاسټ او ډېر لوی حساب کتاب و مختلفو ژبو کې د هغې ترجماني وشوه. نو هغه کې لکه اټریکشن دا و چې د یو بل ملک کلچر هم تاسو لیدو، د هغې تاریخ هم تاسو وکتو، د هغې کیسه هم تاسو ګورئ، ښه پروډکشن ښه دغه. نو په دې وجه باندې د هغې ویورشپ ډېر زیات و. نو اوس دا دی چې یا خو یو ډېر ښه لیول پروډکشن، یو خو دا اسپیکټ دی. بله خبره دا ده چې زمونږ د دې پښتو پروګرامونو د ډرامې خاص کر که زه ووایم، بلکې د پښتو پروګرامونو خبره به زه وکړم، دې دپاره د پی ټي وي ټایم ډېر لږ دی. بالکل جی. اوس ګنټه شو ډېر کم ټایم دی. یوې بجې ته به خلک څنګه کېږي؟ اوس تاسو وګورئ یعنی پی ټي وي چې دی خپل دا کم لوکل پروګرامونه چې ښایي هغه 1 بجه د غرمې ورکوي. زیاتې کېږي جی همیشه د پښتنو سره په هر ځای کې زیاتې شوي. لکه دا اوس یو سیریل چې کوم ډېره موده بعد یو سیریل د پښتو تقریبا پی ټي وي باندې شو، بل هغه ستاسو خبره لکه 1 بجه به څوک ټي وي ته کښېني او هغه به ګوري. نو پکار دا دی چې ټایم باندې حتی هم چې کم پښتونخوا کې پېښور کې سنټر دی په دې لپاره پکار چې ټایم باندې هم بالکل. زما خو خپل خیال دا دی چې دا علاقایي پروګرامونه چې کم دي که نه، د دې دپاره کم سے کم 6 غنټې پکار دي چې یو بل چینل وي، یو بل پروګرام وي. بالکل. نو هغه کې بیا څه نه څه دغه کېدی شي چې ستاسو د پښتو دا ژبه بیا راژوندی شي، ځکه چې دا ډېره ضروري ده، دا انتهایي ضروري ده. ځکه چې دا نوی کول چې زموږ دی، نو که تاسو وګورئ دوی د خپل د کلي د کلچر نه، د پښتون نه، د هغې د ناسته پاسته، د هغه جامه، د هغه کړه وړه او دا متلې که نه، یعنې دې نه نه دي خبر. بالکل جی. پښتو کلچر لګیا دی وروستو روان دی. نو په دې کې د سټیټ چینل د پی ټي وي چینل چې دی د دې یو ډېر لوی رول دی. او زه خو به دې ستاسو د پروګرام په معرفت دا پیغام رسول غواړم پی ټي وي ته چې دیو خاص کر پېښور کې کم سے کم 6 غنټې 6 غنټې پروګرام پکار دی. بالکل جی. حق جوړېږي چې د پښتونخوا ډبل په پېښور کې اوسېږي، نو حق د پښتونخوا سیوا د چې کم پښتو که ډرامې دي که هر څه دي چې دې لازم ټایم ورکړي. ګرانو کتونکو ډېر خوندور مرکه روانه ده، نو چېرته ځئ مه، موږ سره اوسئ، واپس راځو. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا پروګرام مشوق تاسو ته وایو هرکلی او موږ سره مېلمه دی فضل رحمان صاحب. راځو هغې سره نورې خبرې اترې کوو. فضل رحمان صاحب موږ خبره روانه کړې وه د سوشل میډیا. که تاسو وګورئ نو زموږ دا نوی کول چې کوم دی دا په نورو باندې سر شوي دي. لکه زموږ چې پخواني کم موږ چې ماشومان وو هغه ماحول بدل و، اوس ماحول بدل دی. نو آیا د سوشل میډیا زموږ د نوي کول له زموږ پښتو له پیدا څومره وکړه، نقصان یې څومره وکړه؟ ګوره عرفان صاحب، خبره دا ده چې د هر یو شي د هر عمل فایدې او نقصانات شته دي. که هغه تاسو د ژوند که دا سوشل میډیا والی یا هر یو میډیا تاسو چې دغه کوئ که نه، د هغې مطلب هغه ساید افیکټس وي، جی خو بد اړخونه د هر یو کار شته دی. خو بدقسمتي دا ده چې زموږ خلک چې دي هغه ښه اړخ نه فایده نه اخلي جی او نیګیټیو ساید ته ځي. سوشل میډیا کې ډېر کم خلک داسې دي چې هغوی د سوشل میډیا نه واقعي فایده اخیستې ده. جی که هغه مالی فایده ده یا هغه د معاشرې د اصلاح لپاره دی، دا هغوی یا کاروبار دی. لکه تاسو دې کې مختلف آپشنز ځان ته ایښودی شي که نه، لیکن هغه نیګیټیو سایډ ته ډېر زیات روان دي. نو زما خو خپل خیال دا دی چې کم دا ولګریټي چې نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ده، د دې مخنیوی پکار دی. دا فحش مواد چې کم دغه کېږي دا د ګورنمنټ ذمهداري ده، او زما په خیال په دې باندې د دې هغه مخنیوی کېدی شي. نو زما خو دغه یو سجیشن زه ورکولی شم سوشل میډیا باندې چې کوم نیګیټیو سایډ ته چې کوم تاسو ځئ هغې باندې. لکه ټیک ټاک جي نن سبا کوم خیال کړی وي نو صرف هغه لیپ سینګ کوي او هغه بیا ځان ته وایي زه ایکټر یم، زه سټار یم. نو په لیپ سینګ باندې که یو سړی سټار کېدی شي نو
نه خیر دا خو بالکل غلط دی ځکه چې که تاسو وګورئ که نه نو پرفارمنس کې ستاسو هغه باډي لینګویج وي ستاسو خپله ژبه وي ستاسو هغه ایکسپریشن وي لکه تر څو چې په پرفارمنس کې ستاسو خپل کلمات را نشي د خپلې ژبې نه ادا کړی شوي کلمات که نه نو زه خو هغې ته پرفارمنس نه ویم که هغه دا ټیک ټاک دی که هغه دا بعض که تاسو وګورئ د کوم سندرغاړو دا پروګرامونه ښیي نو هغه کې هم لپسینګ کېږي نو که هغه لایو روان وي په کتو کې هغه لایو وي خو بنیادي طور باندې هغه لپسینګ نو د هغې هغه خوند خو نه وي که نه نو زما خو خپل دا خیال دی چې لکه تر څو چې ستاسو پکې ټول انوالومنټ نه وي او خاص کر ستاسو د اواز او ستاسو خپل هغه ادایګي نو هغې ته خو تاسو سټار نشئ ویلی بالکل ژوندي کردارونه ختم شو بالکل پخوا په پی ټي وي کوم چې پروګرام کې نه هغه لایو کېدو بالکل کتونکي هم ته په غازیو هم نسو کتل نسونه اوس هم چې هغه موسیقي اوري په انسان نه دومره زیاته خلک وي لکه موږ ډېر ینګ یو او چې زه که زه اوس هدایت الله مورما یا خیر محمد په ما ډېر زیات خلک وي او اوس چې کوم دی نو کمپیوټرایز اوازونه دي نو بالکل ورک شو دغه اوریجنالټي ختمه شوله بالکل همداسې ده او دا داسې فنکار چې دی که نه د هغه ډېره موده نه وي دا ډېر لږې مودې دپاره وي کوم چې اصل فنکاران دي که هغه تاسو سندرغاړي والی که هغه رایټر والی که هغه ډایرکټر والی که هغه اکټر والی هماغه کردارونه ژوندي پاتې کېږي چې په چا کې څه ټیلنټ وي دا کوم داسې یو فنکار چې هغه صرف شوق دپاره خپل د شوق تکمیل دپاره راشي میډیا ته ډېره لږه موده وي که چا په تھرو باندې راشي چا په ریفرنس سره راشي خو تر څو چې په هغه کې هغه کوالټي نه وي که نه نو سکرین خو یو داسې شی دی چې سکرین په چا باندې پرده نه اچي بالکل داسې ده خبرې ډېرې وشوې تاسو چې کله سفر ډرامو شوله لومړنۍ تجربه مو شوله نو بیا په کور کې پخواني مشران خو ډېر زیات ساده هم وو نو په دې ژوند به یې بد جات کړل نو تاسو ته چا ابۍ دادا داسې دغه نه وکړه چې یاره دا تاسو کوې اوس دا ښه کار نه دی نه زما باندې خو هېڅ قسم داسې څه پرېشر نه زما د مور پلار د طرف نه یا زما د نور خاندان د طرف نه بلکې دا سفر ډرامه حواله چې کوم تاسو ورکوئ دا چې آنیر شوه او په بل ورځ چې زه د کور نه ووتم ډیوټۍ ته تلم یونیورسټۍ ته نو زما هغه شناخت جوړ شوی ماشاءالله بالکل یعنې زه په خپله حیران وم چې په دې یو اولنۍ هغه اپیسوډ صرف زما چلېدلی و بس هغه آرزو برابر شوه چې بدر منیر صاحب یو شناخت جوړ شو به زما جوړ شي بالکل هغه شی نو بلکې هغه کې بیا ما ته ډېر فیم میلاو شو نو زما ملګري زما خاندان مور پلار دوی پرې خوشحالېدل کلي کې هم چې کوم ډېر هغه په خپل نوم بیا پهچان روک شوي بیا چې هغه رسیبور ماما روان دی دا اوسه پورې مونږ دلته دغه کې اوسېدو فقیر آباد کې دا واوړ ټاون ته مونږ اوس راغلو لږ وخت کېږي نو فقیر آباد کې زما چې کوم نږدې ګاونډیان دي بالکل اوسه پورې ما ته هغه سیف الرحمن وایي هغه وایي چې دا سیف وری چې دی د سیف الرحمن نه وتی دی بس که نه دکه وجي تاسو خبره چې یو اکټر او د رایټر او ډایرکټر دا یو کمال وي چې هغه داسې یو شناخت هغې ته ورکړي داسې ستړی وکړي دونه ښه کردار تاسو وکړه چې هغه نوم تاسو اوس اوسه پورې تړلی شوی دی د هغې نه پسې بیا یو بل کردار تاسو کړی جلات خان خاندان ډرامه بالکل هغه څنګه ایکسپیرینس بیا تاسو خاندان ډرامه دا چې په کوم سن کې شوی وه یاره د سن خو ماته یاد نه دی او دا خاندان هم چې دی نو ډاکټر اعظم صاحب خدای دې وبخښي لیکلی وه او په هغه کې هم زما نیګیټیو کرکټر و اصل کې دا کوم کردارونه چې ما کړي دي که نه دا ظاهرا خو منفي کردارونه خو که تاسو وګورئ په حقیقت کې هغه مثبت و بالکل جی منفي هغه په دې سینس کې و چې هغه په خپل یو سټانس دی د هغه په هغې باندې ولاړ دي که نه خپل هغه زد او انا خبره په هغه کې نه وي یو اصولي خبره باندې د پښتو یو لکه یو پښتون کلچر تاسو ښایي نو په پښتون کلچر کې ستاسو په خاندان کې یو کردار داسې وي چې هغه په پښتو باندې ولاړ وي
هغه بیا دا نه ګوري چې خلک به زما متعلق څه سوچ کوي جی نو که بنیادي طور باندې تاسو وګورئ که نه دا جلات خان شو یا سیف الله شو یا نور داسې ډېر کردارونه دي چې هغه زما ټول تقریبا نیګیټیو خو بنیادي طور باندې هغه پازیټیو هغه ما به خپل حق دپاره به مې جنګ کولو خپل پښتو دپاره خپل خاندان کې د چا دپاره سټرګل به و خو هغه په دې سینس کې چې دی نو ظاهرا به ویورز په چې هغه کتل نو هغې ته به نیګیټیو ښکارېدو خو په پس منظر کې که تاسو وګورئ نو د هغې دغه بنیاد چې کوم و نو هغه پازیټیو و جی او زه به ګرانو کتونکو دا یو خبره هم کوم زموږ څونه فنکاران دي چې هغه په ډرامو کې ډېر غوسهناک او بدماشۍ پټ وو هغه کې دا داسې نه وي لکه چې موږ عمرګل صاحب سره یو مرکه کوله عمرګل صاحب همیشه خلک خندولي دي هغه په خپله مرکه کې په ژړا شو موږ حیران شو چې خدای پاک عمرګل صاحب ته وګوره څومره یو مزاحیه فنکار دی هغه په خپله مرکه کې په ژړا وو زموږ د درد نه څوک نه دي خبر دا شان ستاسو په هر ډرامه کې د بدماشۍ پاټ او بل تاسو چې په خاندان کې راکم رول کړی بیا پکې تاسو راکم یو پښتو وکړله لکه یو ډمې د عزت ژوند ورکول او بیا یو داسې خاندان پکې دا په ریل کې چې زموږ خاص هم په پښتو په معاشره کې دا ډېر لوی پیغور دی ماشاءالله ډېر ښکلی کردار په هغې کې راکړی نه په یو تندر ډرامه ستاسو په راغلی وه بالکل تندر ډرامه چې ده نو نورالبشر صاحب نوید لیکو او هغه هم ډېر ښکلی کردار و زما جی همدغه شانتې نیګیټیو دی بظاهر هغه نیګیټیو خو د هغې په شا باندې یو کیسه وه یو سلسله وه چې د منفي اقدام چې کوم دی دا منفي قدم چې دی دا زه ولې اوچتوم جی خپل حق دپاره چې کوم په خاندان کې په هغه کې زما پروت و جی هغه ما ته نه میلاېدو جی نو د تندر ډرامې زما کوم کردار چې و د هغې بنیادي دغه دا و جی نو هم یو ډېر ښکلی کرکټر و بالکل ډېر زبردست او بس کوشش مې کړی چې نه ماشاءالله تاسو څونه کردارونه کړي دي نو ستاسو فیس سره به هغه جوړېدل مسعود شاه صاحب شو یا سرابدین لالا شو فرید وو که دا کوالټي وه بیا خاص کر مسعود شاه صاحب یو دا کوالټي وه چې هغه به کردار ته کتل او بیا به ګیټ اپ داسې جوړ کړو چې هغه به سر په سره باندې هغه باندې پیټ راتلو نو هغې له هم خدای دا یو پوهه ورکړې وه ډېر ښه کردارونه تاسو باندې هغې کړي وو بالکل دا خبره بالکل صحیح ده بلکې ما د مسعود شاه صاحب چې ما ته دا اولنی دا سفر کې سیریل را کړی و زه لږ همدکې حیران وم په هغې باندې که نه ولې چې هغه یو داسې کرکټر چې ډېر د سینیر ایکټر کار و هغه بالکل جی بیا هغه ټایم کې دا طارق جمال شو او جاوید بابر صاحب شو شهنشاه صاحب دیو هغه ټایم کې وو نو دا کم کردارونه چې ښکاره رول وکړی او ډېر دغه رول به وکړه نو دا لوی کردارونه به دیو به کول بس دا د الله پاک یو دغه و چې بس هر کار له خدای یو موقع انسان مې پیدا کړي وي او تاسو دې له پیدا کړي دا کردار ستاسو نه بچا او مسعود شاه صاحب خبره ما زه کوم کړه چې هغې پوه یو په دې باندې سړی دا کردار کولی شي نو ماشاءالله الله د هغې د ژوند هم ورکړي هغې سره به هم یو ناسته کوو تاسو یو لومړنی ته دغه ټایم واده کړی که نه ما د اولنی سیریل چې میلاو شو ما د زما واده شوی جی او زما بلکې یو ماشوم هم و هغه ټایم سره نو د هغې طرف نه دغه نه و در باندې نه هغوی خو واړه وو ډېر هغه ټایم سره جی او بیا چې لوی هم شو نو څه هغوی د طرف نه څه داسې هېڅ قسم ما باندې څه دغه نه و جی فلم طرف ته یا ریډیو طرف ته تللی یې یاره فلم خو زما چې هلکوانۍ کې به ما کتل ډېر یقینا خو ایز اکټر زما هلته تلو ته بالکل څه اراده نه وه او نه ما چاته کوشش کړی و او ریډیو چې کوم دی نو ریډیو ما ډېر وروستو بیا د بشر صاحب چې دی نو ریډیو دپاره سب پروجیکټ کولو جی غالبا یو ایس ایډ دپاره هغوی سره پروجیکټ کولو جی نو په هغه کې هغوی ما ته کار را کړی کافي کار مې بیا هغوی سره کړی و جی او څه زما په خیال څه 40-50 اپیسوډس خو وو که لا دې نه زیات نه و ما ته اوس صحیح یاد نه نو ریډیو مې دغه یو کړی دی بیا نو د ریډیو او بیا د سکرین کار څومره ډیفرنس چې کوم په ګران کار دی یاره ما ته خو ریډیو چې دی نو هغه ډېر ګران ښکاره شو جی د هغې وجه دا ده چې په ریډیو کې تاسو صرف د آواز نه چې دی خپل هغه ایکسپریشن او کم چې اورېدونکي دي هغه کې و کتونکي نشته که نه
نو هغه اورېدونکی چې دی ستاسو د اواز د هغه تاثر نه به دا اندازه علي چې تاسو څه کوئ جی مثال په طور باندې تاسو ستړي دي نو هغه ستړیوالی چې کوم دی ستاسو په اواز کې ظاهرېدل پکار دي یا تاسو کینئ یا پاسئ نو د کیناستو او د پاسېدو یو انداز دی او په هغه کې یو مخصوص اواز ستاسو د خولې نه راوځي جی که نه په ناسته یا په پاسېدو ټایم کې جی نو هغې نه هغې ته اندازه لګېدل پکار دي نو ما ته لکه ریډیو چې دی نو هغه ځکه ښکارېدو چې زما فیس ایکسپریشن پکې نه و بالکل جی هغه ټول زور چې کوم دی که نه هغه د اواز دی جی په اواز کې به تاسو خپل هغه اورېدونکي به هغه ته به دا ښایي چې زه اوس پاسم زه اوس کښېنم زه ځوان یم بوډا یم خوشحاله یم غوسه یم خوشحاله یم غوسه یم هر څه ټول ایکسپریشن به تاسو خپل اواز په تھرو چې د هغې ته رسوئ نو بشر صاحب ته ما ویلي وو جی ما یاره دا ریډیو خو لکه ډېر ګران دی ما ته ګران ښکاري ولې چې ما خو چېرته کار نه دی کړی جی هغه کې خامس صاحب هم موږ سره و خامس صاحب یې خیر دی موږ به لږ لږ روانو پکې نو کار مې وکړو جی خو لږ په مشکل مې کړی و دینه دا خبره څه د خامس صاحب هم دا خبره کړې وه چې ته په ریډیو کې کار کوې او که ته ژاړې نو ته به په ریل کې چې ستا کومه ژړا ته به ورسره هغه انداز کوې نو ته به ورسره هغه ایکسپریشن به ستا راځي خلکو په ذهن کې به دا کښېني چې یاره واقعي دی که دی ژاړي ډېره بوډاوالي ده که ستاسو خبره چې که ستړی د ستړیوالي هغه دغه به کوې سپیرګي به کوې که کښېنې پاسې نو واقعي خبره ده او زموږ کتونکو چې کوم دی صرف اوري نه خوند اخلي نو راځو یو وړه شان دمه نه پس چاته موږ سره اوسئ دې قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په پروګرام مشرانو کې وایو هرکلی او زموږ مرکه روانه ده په درمان صاحب سره او ډېره خوندوره مرکه روانه ده راځو چې نور ته څو خوندورې خبرې وورو دې په درمان صاحب خبرې خو ډېرې وشوې د فلمونو خبره هم پکې وشوله د ریډیو خبره هم وشوله دې نه پس بیا یو بل شیز راغی سی ډي بیا ورته وایي ټیلی فلم بیا ورته وایي چې ته هغه طرف ته بیا تګ کړی یا وینا شوې وایي طرف ته راشي ځکه چې زیات تر ستاسو ملګري طارق جمال ماما شو اسماعیل شاهد شو مرګل شو دغه طرف ته راغلي وو تاسو څه کوشش کړی یاره دا خو داسې خبره ده چې د هر سړي خپل یو چوایس دی که نه جی ډېر خلک به وي چې هغه به د ټیلی فلم خوښوي او ډېر داسې چې هغوی نه خوښوي جی نو په دې هکله زما په خیال باندې ټیلی فلم چې کوم دی که نه جی هغه زموږ په دې میډیا باندې یو غلط تاثر پرېښی دی جی هغه وجه دا ده چې ټیلی فلم والا معیار ته نه دي کتلي جی ایکټر ته نه دي کتلي جی خو چې چا پکې لږې پیسې ورکړي دي هغه ایکټر شوی دی جی یا پکې زیرو راغلی دی 200 کسان به پکې راجمع شو هغوی پیسې واچولو ټیلی فلم به یې جوړ کړو نو څوک به پکې هیرو شو څوک به پکې ویلن شو څوک به یو څوک به بل جی نو هغه معیار خو هغوی بالکل وغورځول نو زما خو د شروع نه ټیلی فلم ته بالکل سیراتم نه بالکل نه مې اراده دا نه ما چېرته کړی دی جی آفرز راته ضرور شوي جی. دي دا ما چې دی نو یو سیریل کولو فهمي د هغه پروډکشن او فهمي ډایرکټر د هغې ای بي ټي خیبر دپاره جی توجن بادونه ډېره ښه ډرامه ولیده او ډېر ښه سیریل و هغه محب الله شوق صاحب لیکلی و خدای دې وبخښي الله دې وبخښي نو هغه دوران کې ما ته ډېر آفر شوي هغه وخت کې دا سی ډي نوې نوې شروع شوې جی جی نو ما ته ډېر آفر شوي خو سی ډي زما بالکل نه دی خوښ یعنی معیار په لحاظ سره د هغې هېڅ معیار نه دی جی اگر چې زما ملګرو پکې کار کړی دی خو زما ځاني نه دی خوښ بالکل جی دغه ټیلی فلم چې کوم دی والا پېښور نشتر آباد نه کېدو دا پهله لاهور ته لاهور کې چې کوم دی بیا ماحول یې دومره کو چې پنجابیان جنکۍ پکې راغلي نو دغه ته اوس نو تاسو اوس وګورئ که نه لکه هغې کې اول خو د پښتون هغه کلچر دی نه جی کوم ډریسز چې هغوی ورکړي دي هغه نه به پښتنو کې شته دی جی
او کم ناروا ډانسونه چې هغوی کوي نه هغه دي داسې دي بالکل. او مطلب دا یو لحاظ سره هم هغه چې دی نو لکه د پښتو یا د فن هغه قدر نه دی هغه جی بلکې شرمول دي جی. نو زما خو ځاني بالکل هغه نه دی. او بل ډرامه چې موږ اورو چې پخوا به د بدر منیر ډېره وختو خبره کوم لکه موږ اورو ځینې مشران نه چې زنانه به هم چې کوم دی د فلم کتو راتلل سلیمان ته. نو هغه وخت کې چې کوم دی یا رایټران داسې وو یا اداکاران په خپله باندې داسې وو. اوس چې کوم دی زموږ په فلمونو کې چې کوم دی نو پښتني نشته غونډې د لاهور رایټران هم چې کوم دی لاهور دي او جنکۍ هم پکې د لاهور دي. او آیا زموږ کتونکي د اوس نشته د پښتو فلمونو کتو او که نه رایټران نشته؟ اصل کې خبره دا ده چې دا فلم چې کوم جوړیږي که نه یا دا سی ډي چې ده د دې کتونکي یو خاص طبقه ده. جی دا فلم یا دا سی ډي چې جوړیږي دا هغه خاص طبقې دپاره جوړیږي. جی هغه طبقه دا نه ګوري چې یاره دا شی څنګه دی دا زموږ د معاشرې عکاسي کوي زموږ د پښتو عکاسي کوي زموږ د ژبې زموږ د جامې عکاسي کوي که نه کوي. هغوی بس صرف دا شی یو انټرټینمنټ دپاره علي لاړ شي یو 2 غنټې هغه هله ګوله وګوري او بس بیا ترې راځي. نو دا وجه ده چې لږ ډېر دا فلمونه هماغه خلکو دپاره جوړېږي. بله خبره دا چې دا بالکل ټیک خبره ده چې مخکې به پښتو فلمونو کې به فیملیز به راتلل. ما چې به څه ټایم دا فلمونه کتل نو فیملیز به پکې وو ښه ډېر به پکې وو. نو د هغې وجه هم دغه ده چې هغه فلمونه چې دی که نه هغه داسې وو لکه د پی ټي وي ډرامې چې دي یعنی هغه واهیات به پکې هغه شانتې نه وو. دغه ډانس مانس به لږ ډېر خو چونکې هغه یو کمرشل ضرورت و د هغې که نه نو هغه د فلم یو ضرورت دی هغه کې به هغې راتلل خو هغه به هم په یو دایره کې کېدل. او اوس چې دی نو اوس لکه د پنجاب که تاسو اکټر والی یا اکټره والی نو چې یو داسې اکټر چې د هغه خپله ژبه پښتو نه وي رایټران هم چې د هغې نو هغه خو بس هسې او دا اوس صرف هغه پیسو ګټلو یو ذریعه ده او نور څه پکې نشته. او بل چې لکه لازمي چې سړی پښتون سره به ټوپکي نه دا بالکل لازمي نه ده خو بس په هغه معاشره کې ښایي حالانکې هغه زموږ کلچر نه دی. تاسو ایون کلو کې وګورئ کلو کې به څومره فیصد خلک به چې دی ټوپک ګرځوي 1% به یې زما په خیال 2% به وي باقي ټول هم دغه شانتي بالکل ښه خپل صفا سوتره خپل کار روزګار که هغه ایون زمیندار هم دی لګیا دی خپل پټو کې نه سره ټوپک نه تماچوي. خو دا هسې د پښتون نوم سره یو ټوپک او تماچه تړلی شوی دی هغه په هغه ثقافت کې دا شی شته او دا هر یو ثقافت کې داسې وي لکه د پنجاب ثقافت چې کوم دی هغه کې ډانګ دی د هغوی وسله چې کومه ده. د سندیانو که تاسو ثقافت وګورئ نو هغه کې هغوی تبر استعمالوي که تاسو د سکانو ګورئ نو هغوی توره استعمالوي. دغه شانتې د پښتو په ثقافت کې د پښتون سره چې دی ټوپک یا تماچه دا لازم و ملزوم دي کور کې وي حجره کې وي خو د هغې دا مطلب نه دی چې بس هغه بالکل یو داسې کس دی چې یو وحشي غونته کې دی او بس چې چېرته ځي ټوپک دی او تماچه ده او کږه ټوپۍ ده که نه او یو پنسه ښکته یو بره دا د پښتون هغه ثقافت نه دی. او بل چې ډېره موده تاسو د سکرین نه آوټ شوي وئ نو څه وجه تاسو اوس بیا چې کوم دی نو انشاءالله راښکاره کېدو کې دا څه وجه کېدی شوه؟ یاره سکرین خو واقعي چې ما پرېښی و او تقریبا 8 کاله ما پرېښی و. نو وجه دا ده چې لکه سکرین ته زه خو شوق دپاره راغلی وم او ستاسو شوق هله پوره کېږي چې ستاسو کتونکي وي هغوی ستاسو کار وګوري او ستاسو د کار یا بد ووایي یا ښه ووایي یا په هغې باندې تبصره وکړي یعنې څه نه څه چې آوټپوټ تاسو ته میلاو شي څه رسپانس میلاو شي. نو اوس یو خو مسله دا ده چې د پی ټي وي ویورشپ بالکل نشته. دویمه خبر دا ده چې کم مخکې چې به کم رایټرز وو
کم ډایرکټرز به وو هغوی نشته یا هغوی ریټایر شوي دي یا وفات شوي دي یو بشر صاحب په دې سینیئرز رایټر کې دی الله دې موږ ته ژوندی لري آمین نو او نور خو اوس که تاسو وګورئ نو لکه هغه رایټ اکټران هم ټول تقریبا چې دی نو په سکرین باندې نشته نو دغه وجه ده چې بس ما هم بیا لږ غاړې ته شوی وم خو بیا اوس د تېر ورځو کې یو سیریل اوس شروع کېږي زخمونه د پی ټي وي نه نو هغه چې دی نو د هغې ایګزیکټیو پروډیوسر مسعود شاه صاحب دی نو هغه ما سره بیا په دې هکله خبرې وکړې نو هغه ته ما انکار ځکه نشو کولی چې زه پېښور ټلویزیون ته هغوی ان کړی وه زما اولنی سیریل سفر چې کوم و هغه هم د هغوی پروډکشن و نو هغه زما لکه د استاد یو حیثیت لري بالکل جی نو هغه ته ما انکار نشو کولی یعنې ما خپل طرف نه پرېښود څه 7 کاله زه په دې فیلډ کې نه وم بیا صحیح ټوټل سیریل هم څومره کړی پی ټي وي باندې سیاد دي څومره ډرامې یاره سیریل خو ما ډېرې کړي دي ما د زیاتې سیریلې چې دي نو د اعظم صاحب او د بشر صاحب ما زیات کار کړی دی د اعظم صاحب نه زیات ما د بشر صاحب په ډرامو کې کار کړی دی خو نومونه خو راته ډېر یاد نه دي داسې او داسې بیا سنګل پلیز مې هم کړي دي سارټډ پلیز چې کم دي خیبر دپاره مې ډېرې ډرامې کړي دي سیریل دي هغه هم تقریبا ټولې اردو ډرامه کې ته کار کړی دی د پی ټي وي نه یاره اردو اصل کې داسې کار چې ما چې څه ټایم سټارټ اخیستی دی که نه نو اردو ډرامې دلته کې بندې شوې وې هغې نه مخکې چې دی دلته نه به سیریلې کېدې خو ما چې کله کار شروع کړو دلته شوق مې ډېر زیات و او دا زما یو ارمان پاتې شوی دی چې ما په اردو ډرامو کې کار ونه کړو مدام غجي بشر صاحب ته به وایو چې د خپل رحمان د الله چې کم دی دا یو ارمان پاتې دی او دا به انشاءالله دوی پوره کوي ځکه چې بشر صاحب خو اردو سیریل هم کوي هغوی لیکلي دي انشاءالله زموږ نه تاسو ډېر زیات پیژنئ خو موږ به ته په وساطت باندې هم وایو چې تاسو د ارمان هم پوره شي لازم تاسو به یې کار وکړئ تاسو را په ټول ډرامو کې د خوښې کومه ډرامه وه چې تاسو وایئ چې بس دا کردار دی بس یاره خبره دا ده چې دا سوال اکثر د اکټرانو نه کېږي که نه چې یاره څه خوښې کم دغه او کم به داسې کرداري چې هغه تاسو وایي چې دا ما وکړی زما خو خپل خیال دا دی چې هر یو نوی کردار چې دی که نه هغه اکټر دپاره یو چیلنج وي او هر کردار د بل کردار نه مختلف وي اگر چې د هغه نوعیت یو وي لکه هیرو دی نو هغه به ټول ډرامو کې هیرو وي که ویلن دی نیګیټیو سایډ دی نو هغه به ټولو کې نیګیټیو وي خو پرفارمنس په لحاظ سره کیسې په لحاظ سره لوکیشن او واقعاتو په لحاظ سره هغه په هر اړخ باندې مختلف وي د یو بل نه نو هر یو کردار زما خوښ دی چې کوم ما کړي دي هر یو نه زه لکه به مطمئن وم چې دا کردار ما وکړو په دې به مطمئن نه یم چې ما ښه وکړو ځکه چې د ښه والي ډېر ګنجایش دی که زه یو کردار کوم یو بل اکټر که راشي هغه به ما نه زیات ښه کوي هغه کردار کو کې هغه ځکه ونه کړو چې هغه ته چانس میلاو نه شو ما ته چانس میلاو شو نو باقي دا دی چې هر یو کردار په دې دغه په لحاظ سره زه مطمئن یم چې ما کړي دي په دغه کې ښه رولونه راته میلاو شوي دي دا هم زما یو خوش قسمتي ده بالکل یعنې زه لکه په ځان کې دومره څه نه وینم خو د پروډیوسرز به په ما باندې اعتماد و د رایټرز به په ما باندې اعتماد و چې هغوی ما ته د ډرامې هغه بنیادي کردارونو کې به یو کردار راکولو دا زما خوش قسمتي ده او بس یو کوشش هم کړی دی په پښتو په سیریلو کې داسې یو کردار چې تاسو چې دا پاتې شوی دا کردار وکړم داسې کردار شته چې ارمان هم وي تاسو د اردو خبره وکړه اردو نه علاوه داسې یو کردار وي چې دا کردار ما وکړی یا مزاحیت داسې بالکل داسې شته هغه دا دی که نه چې زما که تاسو وګورئ که نه څومره کیریر چې دی دې ټولو کې زما کم کردار چې دی هغه تھرو آوټ یو سخت سړی ښیي یو ضدي یا ناپرست په خپل اصولو باندې ولاړ نو هغه کې ټوله هغه یو غصه یو تیزي وي پکې
دا ټول کردارونه ما داسې کړي. زما ارمان دغه ضرور دی چې ما ته د بالکل یو نرم کردار مالک جی یو چې په کوم هغه ډرامه کې وي هغه دې ما ته میلاو شي. جی بالکل د هغې یو اپوزټ کردار دا زما یو په زموږ د انټرویو انشاءالله بشر صاحب ګوري لازم دواړه خبره وده انشاءالله موږ ګمتو هغې ته چې دا ارمانونه ستاسو پوره کړي. الله دې کړي چې ستاسو دا ارمانونه پوره شي. مزاحیه طرف ته چې ته رجوع کړې وه څه طرفه مزاحیه ډرامه ته یاره مزاحیه ډرامه خو انتهایی ګران کار دی او خلک خو وایي چې اکټر هغه دی چې هر یو کردار کولی شي که نه. جی خو زه دا وایم چې کم سے کم زه هغه اکټر نه یم چې زه مزاحیه کردار وکړم جی ځکه چې مزاحیه کردار کول ډېر ګران کار دی. بالکل جی هغه ستاسو په مزاج کې چې مزاح نه وي که جی. نه تاسو نشئ کولی او هغه به یو ډېر لوی کس به وي چې د هغه په مزاج کې مزاح نه وي او هغه کولی شي هغه به ډېر لوی اکټر وي یقینا. جی نو دې دپاره یو بیل مزاج پکار دی یو بیل شخصیت پکار دی او هغه دپاره یو خاص هغه ماحول پکار دی چې په کم کې هغه لوی شوی دی. نو زه خو په دې صنف کې بالکل ناکام یم. جی ها. که نم دې کړی بیخي نه مې کړی دی او نه کولی شم. ښه جي زه دې کې خپله ناکامي تاسو ته ظاهروم چې هغه زه نشم کولی. صحیح صحیح. اچھا دا راته چې بچیان هم څو دي؟ زما خو ماشاءالله 2 زامن دي ماشاءالله او 3 لوڼه مې دي. جی هغه کې زما یو لور واده ده دا 2 زامن مې واده دي جی او لګیا دي خپل جابس کوي ښه جي. او تاسو سره یو ځای اوسېږي؟ یو ځای اوسېږو موږ جاینټ فیملي یو. نو په هغې کې رایې څوک شته چې هغې دې اړخ ته راتګ غواړي تاسو نه راولئ یا څه شوق لري پکې څوک نه هغې یا تاسو کې غواړئ چې راشي؟ نه ما خو خیر داسې غوښتې نه دي جی او نه د هغوی داسې شوق شته. البته یو ځل پی ټي وي والا ته یو ماشوم ضرورت و نو زما کشرې زوی تللی و نو هغه سیریل د هغوی کړی و او بیا هغوی چې دی نو 2-3 ځله بیا نور سیریل دپاره غوښتې خو بیا ما کوم نه تندر ماشوم نه هغه نه و بل و ښه جي. هغه زما په خیال دی اعجاز صاحب سره یو دغه و هغه کې کړی و هغه نو هغه نه پس هغوی 2-3 ځله بیا ما ته ویلي خو ما یاره هغوی د پړایي ټایم دی بس لګیا دي هغوی او لکه اوس خر په خپل جابونو هغه باندې خپل جواب باندې لګیا دي. صحیح صحیح. بدر احمد صاحب ستاسو په ژوند کې هغه کومه داسې لمحه ده چې هغه تاسو نه هېرېږي اوس هم تاسو ته رایاد شي نو خفه شئ لکه د ټول په ژوند کې د ټول نه هغه دروند غم چې ورته وایي؟ یاره داسې ده چې دا زما د دې ودونو د هلکانو ودونه و جی د دواړو هلکانو جی نو یو ورځ باندې د یو هلک ډولۍ راغله جی او په بله ورځ باندې د بل هلک ډولۍ راغله جی او چې کله ولیمه وه نو موږ د ولیمې تیاری کولو د تلو او هم په هغه ټایم چې دی نو زما مور وفات شو. نو دا ما دپاره په ژوند کې لکه یو ډېر عجیبه غونته کې واقع وه جی چې یو طرف ته خوشحالي وه زما د بچو جی او بل طرف ته چې دی نو زما د مور جنازه وه. نو زه ډېر په شش و پنج کې وم او ډېر عجیبه حالات وو چې زه اوس څه وکړمه دا ولیمه وکړمه که د مور دا تدفین وکړمه. ټایم هم ډېر شارټ و مونږ تلو شادي حال ته او په دې ټول دغه کې مطلب دا یې څه 8 بجې ټایم و د شادي حال ته تلو د میلمنو راتلو او 3 بجې غرمې زما مور وفات شوه. نو بس خیر هغه ډېر په عجیبه حالاتو کې زه ګیر شوی وم خو خدای پاک بیا همت راکړو حوصله یې راکړه او بیا ما دا فیصله وکړه چې یاره ولیمه به وي او د مور دا تدفین به م زه کوم ځکه چې هغه دومره مختصر وخت و چې ما میلمانه خپل نشو خبرولی بیا او هر څه تیاره مو. نو بس زر بیا موږ قبرستان ته لاړو او کفن دفن انتظام هم وکړو او بیا هملته قبرستان نه زه نیغ چې دی نو شادي حال ته لاړم او کوم چې ډېر نږدې ملګري وو هغوی لږ ډېر خبر شو هغه اکټیویټي نه چې داسې دغه شوی دی نور ما خلک داسې خبر نه کړه په ځان باندې
او بس د هغوی هغه دغه مو کو خمیل ملاپ مو کو رخصت هم کړه. نو دا یو داسې واقع وه چې ما نه د نه هېرېدو واقعه ده. بس الله دې هغې ته هغه جهان ښایسته کړي. سره زموږ ټولو مشرانو یقینا چې تاسو به دا سیریل په ډرامو کې هم کتلي وي، ډېر شوي دي، تاسو سره په حقیقت کې راکار شو. بل داسې یوه لمحه چې هغه د خوشحالۍ وي تاسو نه هېرېږي. ګورې د خوشحالي چې ده نو دا انسان کې په خپله دننه وي. زه خو خوشحالي دې ته وایم چې الله پاک ستاسو ټول خواهشات پوره کړي. ټول نه غټه خوشحالي ما دپاره دا ده چې خدای پاک ما له صحت راکړی دی، کور یې راکړی دی، بچي راکړي دي، ماشاءالله، او صحتمند بچي راکړي دي، نیک یې راکړي دي، هغوی په خپل کارونو باندې لګیا دي. دغه زما خوشحالي ده. بالکل چې کم سړی چې ښه ژوند تېر کړي، حلال رزق وګټي، د هغې بچي هم چې کم دی نو نیکعمله وي. بل دا چې سندرې وغیره اورئ؟ میوزیک سره زما داسې سره ډېر شوق نشته. میوزیک وغیره زه نه اورم. سندرغاړي د خوښې هم شته دی؟ او دا پښتو سندرغاړي د خیال محمد او هدایت الله دا زما خوښ دي. د نوو سندرغاړو هم اوازونه ښه دي، بد نه دي، چونکې هغه خو کمپیوټرایز دي لږ. خو بهرحال هغه وقتي طور باندې هغوی خلکو له هغه انټرټین کي خلک. ته را شوق هم نه و راغلی چې داسې سندرې وویم یا هغسې دي؟ نه، داسې زما څه ما ته پته چې زه نشم ویلی. بل اکټران خو جي ډېر ښه تېر شوي دي. داسې یو اکټر چې ستاسو ذاتي خوښ و؟ د پی ټي وي فلم کې خو که پښتو فلمونه وایو نو ما هغه بدر منیر مونږ لیدلی و. جی جی. او په ټلویزیون اکټرانو کې شته دی ډېر، لکه نو دې کې زما په اکټرانو کې نعمان اجاز اکټر چې دی هغه ډېر خوښ دی. دا پرفارمنس او شخصیت چې کوم دی هغه ښه امپریسیو دی. ډرامو کې چې کوم کردار هغه کوي هغه سره ښه ډېر انصاف کوي او حقیقت هغه رنګ ولا ورکوي که نه. صحیح. خوراک کې هم جي څه خوښوي؟ یاره خوراک بس زما هر یو شی خوښ دی چې ښه پوخ شي. هر یو شی زه خورم، څه داسې زما سپیشل دغه نه دی. خو زما خوراک نارمل دی. زه عموما سهار چې ناشته وکړم او د غرمې بیا نه خورم، بیا د شپې روټۍ خورم. هغه هم بس ایوریج، هغه ډېر زیات ځان مړول نه دي. بس یوه روټۍ او نور څه داسې زما څه خاص دغه نشته. کومو ملکونو ته تللی بهر؟ بهر خو زه تللی یم، کافي ګرځېدلی یم. زه ایران ته تللی یم او یو اے ای مې ټوله کتلې ده. جارډن ته تللی یم او ترکي ته، یونان ته، اټلي ته. دا ملکونو ما ګرځېدلي. سعودي عرب ته تللی یم عمرې دپاره. ښه جي. اخره کې خپلو کتونکو ته، خپلو مینوالو ته څه پیغام لري، خاص کر د نوي کول ته؟ یاره پیغام زما دا دی چې زموږ دا ملک چې کوم دی نن سبا ډېر په بدو حالاتو کې ګیر دی. نو زموږ د طرف نه چې خپل ملک دپاره څه کېږي هغه دا دی چې موږ چې هر یو کار کوو خپل هغه دې په ایماندارۍ کوو. که زما څه کار دی نو چې زه د هغه په ایماندارۍ وکړم. ستاسو چې څه کردار دی هغه تاسو په ایماندارۍ وکړئ. یعنې دغه یو حصه کیدی شي زموږ د یو ښه پاکستان جوړېدو دپاره چې موږ پکې خپله حصه ور واچو. دا ډېره ضروري ده، ځکه چې هر یو اداره کې چې تاسو کار کوئ، مثلا تاسو دا اوس یو چینل لپاره کار کوئ، دا یو اداره ده. دې نه چې ښه پروډکشن کیږي نو تاسو به ترقي کوئ. بالکل. همدغه شانتې چې یو ښه انسان یو ښه کردار ادا کوي نو د هغه ملک به ښه کیږي. د هغه په معاشره کې به هغې سره اصلاح راځي او د دین او د اسلام په اصولو باندې چلیدل پکار دي. ځکه چې دې دنیا نه به بهرحال موږ ځو. بالکل. دا خو زموږ ایمان دی او دا د ټولو خلکو ایمان دی، که هغه مسلم دی او که غیر مسلم دی. خو فرق صرف دا دی چې موږ په ظاهرا خو دا وایو چې موږ به ځو، خو
اتلو دپاره چې کوم تیاری پکار دی هغه هغه مونږ موږ نه نه کوو کوو. هغه مونږ نه کوو جی په شا کړی دی په شا کړی دا نو زه خو وایم چې او بیا دا خیال مونږ ته ډېر لیټ راځي ډېر وروستو راځي جی هر کله چې زموږ په سر کې سپین لګېدل شروع شي نو مونږ ته یو اشاره میلاو شي چې یاره بس ستا وخت راغی د تلو نو ته بیا سمې لارې ته راځې نو بجای دې نه چې ته ډېر لیټ سمې لارې ته راځې نو پکار دا چې ته په وخت سمې لارې ته راشي نو دا ستا د کامیابۍ همدغه لار ده دا زما پیغام دی ډیره زیاته مننه چې موږ د په دومره لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړو نو ډېره زیاته شکریه ستاسو ادا کوو د بشر صاحب هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ تاسو سره ملو کړو نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ جی قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې میلمه بدر رحمان صاحب چې تاسو ډېرې خوندورې خبرې واورېدې راځو به انشاءالله د بل پروګرام سره یو بل مشال سره د هغې پورې تاسو هم د راکړې اجازت تلوي الله فامان